د فصې د اختر نه یوه ورځ مخکې و او عیسی په دې پوه شو چې هغه وخت راورسېد چې د دې نړۍ نه لاړ شي او پلار ته ورشي. هغه تل په دې نړۍ کې او تر اخره پورې د خپلو پیروانو سره مینه وکړله. د ماښام د ډوډۍ وخت او شیطان له مخکې نه د شمون اسخریوتي د زوی یهودا په زړه کې دا فکر اچولی و چې د عیسی سره خیانت وکړي. عیسی په دې پوهېده چې پلار ورته د ټولو شیانو اختیار ورکړی دی او هغه د خدای لخوا راغلی دی او بیرته خدای ته ورځي. نو هغه د ډوډۍ نه راپاڅېده، خپله چپنه یې لرې کړله او یو دسمال یې راواخیست او د خپلې ملا نه یې راتاو کړ. بیا یې په لګن کې اوبه واچولې او د خپلو شاګردانو د پښو په وینځلو یې شروع وکړه او هغه یې په هغه دسمال باندې چې د خپلې ملا نه یې تاو کړی وچولې. هغه شمون پطرس ته ورغی. نو پطرس هغه ته وویل: ای څښتنه، آیا ته غواړې چې زما پښې وینځې؟ عیسی په ځواب کې وویل: ته اوس نه پوهېږې چې زه څه کوم، خو وروسته به پوه شې. پطرس ورته وویل: ته به هېڅکله هم زما پښې ونه وینځې. عیسی وویل: که زه ستا پښې ونه وینځم نو ته به نور زما سره ملګرتیا ونه لرې. شمون پطرس وویل: بیا نو څښتنه، یوازې پښې مې نه بلکې لاسونه او سر مې هم ووینځه. عیسی ورته وویل: چا چې ځان وینځلی وي نو هغه بیخي پاک وي او وینځلو ته اړتیا نه لري، یوازې پښې باید ووینځل شي. تاسو ټول پاک یې، خو په تاسو کې یو کس پاک نه دی. ځکه چې عیسی ته معلومه وه چې څوک به ورسره خیانت کوي، نو ځکه یې وویل: تاسو ټول پاک یې پرته د یو کس نه. کله چې عیسی د هغوی پښې وینځلې نو خپله چپنه یې بیرته واغوستله او بیرته دسترخوان ته کېناست او د هغوی نه یې پوښتنه وکړه: ما چې ستاسو دپاره څه وکړل، آیا تاسو د هغې په معنا باندې پوه شوئ؟ تاسو ما ته استاد او بادار وایې او تاسو ښه کوئ چې داسې وایې، ځکه چې زه همداسې یم. نو که چیرې زه چې ستاسو بادار او استاد یم ستاسو پښې ووینځلې، نو تاسو هم باید د یو بل پښې وینځئ. ما تاسو ته یو مثال درکړ تر څو تاسو د یو بل سره همداسې وکړئ لکه څنګه چې ما ستاسو دپاره وکړل. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هیڅ یو نوکر د خپل بادار څخه لوی نه دی او هیڅ یو استازی د خپل رالیږونکي څخه لوی نه دی. اوس چې تاسو په دې شیانو باندې پوه شوئ، نو که عمل ورباندې وکړئ نو تاسو بختور یئ.